السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ورونو دا یو ډیر ضروري او مختصره پیغام. تاسو ته معلومه ده چې زموږ د بارډر مسله دا وخت تر ټولو مشکل ترینه مسله ده او د پریشان کن مسله ده چې د ښار هر سړی په هغه باندې پریشانه دی. زه دا یو اعلان کوم که چیرې د دوشنبې د ورځې پورې، یعنی نن منګل دی، سه شنبه ده، که د را روانې دوشنبې د ورځې پورې زموږ مطالبه نس وهل د شناخته کارت او د تذکرې ده، برته به موږ پرلت لګوو. که په دې پرلت کې زموږ سره څوک ملګري کوي که نه کوي، که زه یوازې د خپل جماعت څه ملګري اهل سنت والجماعت چې زه راوځم، خامخا به راوځم او د ښار پر ټولو ذمهوارو پارټیانو باندې غږ کوم، پر ټولو ذمهواره کسانو باندې غږ کوم، پر ټولو ځوانانو غږ کوم چې که څوک راوځي که نه راوځي، زه به د دوشنبې په ورځ سره د ملګرو راوځم، پرلت به لګوم او دا پرلت به در هغه ساعته پورې جاري وي چې تر څو پورې زموږ مطالبه منل سوې نه وي. ورونو پر هغه ورونو باندې غږ کوم چې دوی نن یو د بل د اختلافات، د شر، د فساد خبرې سره کوي و دوی ته وایي چې راسئ نن د اتفاق مظاهره وکړئ. موږ او تاسو ته یوه ډېره درنه مسله په مخ کې ده، لکه د پاسپورټ ده. دا زموږ د پلار در وس هم تیره ده. راسئ د دې فیصلې په خلاف باندې یو موټی سو ودرېږو. او دا اعلان بیا په آخر کې کوم چې د دوشنبې په ورځ باندې که څوک راوځي که نه راوځي، زه او زما ملګري به راوځو، پرلت به لګوو. د ښار هر غیرتي ځوان، د ښار هر هغه معزز سپین ږیري به زموږ سره راوځي، په دې کې به زموږ ملګري کوي. در هغه ساعته پورې به موږ ناست یو چې تر څو پورې زموږ مطالبه منل سوې نه وي چې موږ پر شناخته کارت او پر تذکره باندې تللي او راغلي برته نه یو. ورونو دلته نن تاسو وینئ چې په سلګونو انسانان په پاسپورټ په لیندو کې ولاړ دي، په سلګونو انسانان په نادراو کې ولاړ دي، په زرهاو خوندې مندې دې خوا واخوا ته په ساو دي. دا مسله زموږ دا خامخا حل کېدل غواړي. په دې لاره کې که هر رنګه قرباني راکړې، دې ته اول زه تیار یم. د دوشنبې په ورځ باندې به زه او زما ملګري راوځي او د ښار پر ټولو ذمهواره پارټیانو باندې بیا غږ کوم چې راسئ اختلافات پرېږدئ، یو د بل د اپس دغه چخنې و بدې خبرې و دا پیغورونه سره پرېږدئ. که غیرتمن یاست، غیرت تر پکښې دی، راسئ د حکومت مقابله وکړئ. په دې لاره کې که هر رنګه تکلیف راکړي، په دې لاره کې راسئ ودرېږو. د دوشنبې د ورځې پورې انتظار کوو. که چیرې زموږ مطالبه نه سوال، د دوشنبې په ورځ باندې به زه او زما ملګري او زما سره چې هر څوک راځي و هغو ته خوش آمدید وایو، موږ به پرلت لګوو. ډېره مهرباني، پیغام مخ ته سره شیر